کم خلق به حرم شریف ته راتله عبادت له، هغوی چې به کله مینا ته راورسېده، کوم ځای ته؟ مینا ته چې به کله راورسېده او راننوته به حرم ته، نو په دغه ځای کې به خپلې کپړې مپړې لر کړي او حرم ته به داسې لغړ او بې ستره راننوته. سړو به د ورځې دا کار کو او ښځو به د شپې دا کار کو. چې به د شپې راتلی لباس په خپل وغورځو او سړي چې به د ورځې راتلی لباس په خپل وغورځو. دی به دا وي چې دا کپړو کې چونکې مونږ ګناهونه کړي یا د دې کپړو پته نه لګي، نو د هغې د وجې مونږ داسې غواړو چې مونږ دا کپړې څنګه ځان نه لر کړې، الله به زمونږ تمام ګناهونه هم داسې معاف کړي. او دا به چې دې سره عبادت نه کوو، دا هم یو وجه چې دې سره عبادت نه کوو ځکه ګندګي ده دا کپړې، دا د دنیا څیز دی. او دویم بیا څه وي؟ دویم به وي دا خو مونږ نیکپالي نیسو. څه نیسو؟ نیکپالي. الله جل شانه فرمایي چې زما د حکم په خلاف کې نیکپالي نشته یوه. او دویمه خبره ده لباس دا استاد زیب و زینت دی، او د زیب و زینت لپاره بهترین ځای هغه کوم ځای دی؟ جومات دی. څه دی؟ جومات دی. نو خذو زینتکم، تاسو خپل ځان ښایسته کې عند کل مسجد، د هر سجدې په وخت کې یا د سجدې په ځای کې. نو سجدې وخت صحیح د مانځه ټایم وي که نه؟ داسې نه ده. او د سجدې ځای کوم ځای؟ جومات وي. ستا مصلی کوم ځای کې چې ته ودرېږې مونږ چې ورته مصله وایو، هغه مسله چې ده هغه ستا ځای دی د مانځه، او دا ټایم چې دی دا ستا څه دی؟ دا ستا هغه وخت دی د عبادت نه. الله جل شانو فرمایي د عبادت په وخت کې به ځان ښایسته کې. څه به کې؟ انسان چې هسې سوچ وکړي، انسان چې لباس نه هغه څنګه ښکاري؟ ډېر بد ښکاري. الله فرمایل چې ما ته راځې نو زه زیات حقدار یم چې خپل زیب و زینت راته ښکاره کړې. انسانان خپل منځ کې داسې نه خوښوي چې کپړې دي نه او د چا مخې له لاړ شي، بیا د الله جل شانو مخې له تله او ګنده تله یا بې حجابه تلل، بې ستره تلل، دا خو ډېره نامناسبه. نو خذو زینتکم عند کل مسجد، د الله جل شانه مخې ته به څه کوئ؟ پوره زیب و زینت اختیار کړئ. د دې آیت مبارکه کې دلته یو لفظ راغلی دی زینتکم. څه؟ دا زینت دا ښایست دا د لباس انتها ته وایي. څه ته وایي؟ مخکې مې هم درته ویلي یوی لباس هغه چې انسان پې ضروري اندامونه پټ کړي. څه پې پټ کړي؟ ضروري اندامونه، واجب اندامونه چې د هغې پټول واجب. او زینت هغې لباس ته وایي، هغې جامې ته وایي چې هغه سیوایي څیز یو ته پې ښکلی ښکاري. زینت کوم خپل زیب و زینت. یو خبره به یاد ساتي او ځان سره دې آیت مبارکه راچوت کو پوره یو څو مسلې ته حل کو. یوه مسله بدای چې انسان کله جمعات ته راځي یا انسان عبادت کوي، هغه به د خپل صفایۍ او د پاکۍ د دواړو خیال بساتي. پاکي او صفایي کې لږ فرق دی. پاکي دا مطلب دی چې هغه تا نه کړي مونځ دی نه کېږي، او صفایي دا مطلب دی چې هغه دې نه کړي نو مونځ دی نامناسبه دی، عبادت دی مکروه دی. موږ به داسې ووایو چې آسان شي تاسو دغه فرق دی په صفایۍ او په پاکۍ کې. یا داسې ووایو چې پاکي هغې صفایۍ ته وایي چې هغه حکم شرعي، صحیح حکم شرعي چې په هغې باندې ستا هغه عبادت موقوف وي، او صفایي حکم شرعي دی، د شریعت حکم دی، خو په هغې باندې ستا هغه عبادت موقوف نه وي، مطلب د هغې نه بغیر هم کېږي. اوس ته وایم انسان کمیس پرتوګ واچو یا د نوم نواله د کونډو پورې ځان پټ کو، د عبادت درست دی، دا د لباس دی. څه دی؟ لباس دی. د دې نه سیوایي چې کوم لباس دی دا د ښایست دی. دا مونږ چې کمیس اچولی، دا مونږ چې پرتوګ اغوستی، دا مونږ چې بنۍ نه اغوستی دی، دا بره چې مونږ پکول خان په سر کړی، دا ټول څه دي؟ په دې باندې انسان ښکلی ښکاري. نو بیا هر یو ښایست هغه ضرورت مطابق انسان کوي. څه؟ ضرورت مطابق. لکه ضرورت نه سیوا کېږي بیا اسراف ته وروسته راغی چې الله جل شانو اسراف کوونکي نه خوښوي. نو اوس تا ته پته ده چې تا له خپل جسم څونه پټول پکار دي. خیال هم دی ستا معاشرې ته وګوره، ستا ځای ته وګوره، او دین اسلام ته وګوره چې دین اسلام خلاف کار هم ونه کړي، اسراف هم ونه کړي، او ځان ښکلی کړي د الله جل شانو مخې ته، د الله جل شانو په عبادت کې. نو فقهای کرامو په دې آیتونو مبارکو باندې بیا لږ بحث کړی دی، او چې ته کله عبادت ته ودرېږې نو ښه خبردار چې ستا د لاندې لنګ یا صحیح پرتوګي، لنګ یا
پرتوب یوه بره دې کمیسي او سر دې پټي سر دې پټي سر دې پټي دا هغه آداب دي د عبادت چې الله جل شانو دلته ښودلي دي انسان ځکه دا ټوپۍ دا زیب و زینت دی که نه دی دا پټکی دا زیب و زینت دی که نه سړی په ښکلی ښکاري سر پټولو سره سړی ښکلی ښکاري خیال هم نه دی حالانکې مونږ لږ الټۍ مونږ سر ښکلاولو سره سړی ښکلی ښکاري داسې نه ده دې کې فایده هم ډېره زیاته ده بیا ساینسي بحث وکړم چې الله جل شانه نبي علیه السلام همیشه پټکی ولې په سر کړی یا سر پټ ولې ساتلی دونه فایدې دي پکې حیران بشي ته په دې نه خو مونږ نه خبر چې یاره بغیر ټوپۍ ودرېدل پکار دي او کله ناکله په قصې کوي داسې چې یاره دا خلک خامخا ماته متوجي شي نو داسې نه ده دا نامناسبه ده ولې ته د چا په ضد کې داسې مه کوه چې ته په سنتو باندې یا په مستحباتو باندې خپې کېدې او د معذه په آدابو باندې چېرته داسې مه کوئ شریعت د خپل خواهش مطابق مه استعمالوئ دا یاد ساتئ ګورئ علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه فتاوه ده مجموع الفتاوا چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی خپل غلام ته څه وایي چې کله مانځه ته ودرېدو په سرتوره ولاړو راویې غوښته وایي څه کې وایي مونځ کوم په سرتوره وایي دې کې اوس قباحت نشته عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه ورته وفرمیل چې ته ماته دا ووایه چې دا ټوپۍ په سرول او پټکی په سرول سر پټول داسې دي په حدیث شریف کې سر پټول دا د انسان زیب و زینت دی او که نه دی هغه ورته او دی نو فالله احق ان یتجمل الله جل شانو زیات حقدار دی ته ځان ښایسته کړي لږ ځان ښایسته کړه ټوپۍ په سر کوئ څه وکړه د مجموع الفتاوا د علامه شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه فتاوا الله جل شانو فرمایي یا بني آدم اے آدم علیہ السلام اولاد خذو زینتکم پوره ښایست هغه اپناو کې عند کل مسجد د هر مانځه په وخت کې او د هر مانځه په ځای کې جمعات ته راځي ټوپۍ به څه کې په سرې به او که عبادت ته ودرېږي بیا به هم څه کې ټوپۍ به په سرې اسم ټوپۍ ښه شی دی ټوپۍ په وخت په سرول پکې دا ښه شی دی د انسان ویښته نه خرابېږي د انسان دماغ نه خرابېږي ښه یا بني آدم اولاد آدم علیه الصلاة والسلام خذو زینت خذو دونه سخت لفظ الله ذکر کړی خذو کلک ونیسئ زینتکم هغه د ښایست هغه انتهایي چوت لباس لباس یې صرف نه دی یاد کړی څه یاد کړی زینتکم خپل ښایست نو چې ښایست راغی مسلمانه لباس خو پکې خامخا راغی اول لباس یې د هغې نه پس ښایست خذو زینتکم عند کل مسجد الله جل شانو فرمایي ځان ښایسته کوئ نو بیا الله جل شانو ته ودرېږئ نو مطلب یې دا دی چې ته به پاکه مي او صفا به مي ستا په سترګو کې به چخې نه وي ستا پوزه به پاکه وي ستا غوږونه به پاک وي ستا خوله به پاک وي سقابین به ترې نه خېږي بړاس به ترې نه خېږي ستا ترخونه به پاک وي ستا کپړې به پاک وي ستا جسم به پاک وي ستا جرابې به پاک وي ستا ټوپۍ او پټکۍ هغه به پاک وي نو الله به چا ته ودرېږي الله جل شانو ته به ودرېږي دا آداب دي د عبادت ښه وصلی الله